سو وخت چې دا ځوانه شو نو الله داغه قصه کوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تانا 1500 کاله مخکې دا عیسی علیہ السلام چې تیر شوی دی نو دا ما پیدا کړی څنګه ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د عیسی علیہ السلام نه وروسته پیدا دی او د دې په دې منس کې 550-600 کال فاصله و قرآن کریم کې هغه واقعه ورته بیانوي چې د پیدایش واقعیت سوا او دا بیبي مریم د مور څنګه پیدا وا او دا د چا لور وا نو کتا سلګ غوندې په غور ورته سوچو کوي نو حیران بشي دومره خو به حیران ضروري ای چې په دې کائنات کې سچ کوي الله یې کوي بل اس طاقت نشتا اس طاقت نشتا چې د ونی پاڼه مخوځي سچ کوي الله یې ورته فرمایي چې واذکر فی الكتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا عزیزانو واقعا داسې وشو چې دا څه وخت کې ځوانه شو او دې ته ډومبنه هغه زنانه بیماری وشو نو دا د خپل کور نه لره لاړه لره دې د پاره چې څوک پوی نشي چې دا د سب بیماری نه لامبي چاته دا پته ونه لګي د حیا دا عالم چې د زنانو به حیا داوه چې زما د لمبام چاته پته ونه لګي چې دې علم بل کم ټیم کې او ولې علم ما ته خو انتهایی افسوس وشي کله انتهایی چې مونږه دغه خلکو نوم څنګه علي یا دا ولی وایي چې دا خلک مونږه منو اوس د بیبي مریم تاریخ به تواوري چې دا څنګه خزوا او د بیبي فاطمه تاریخ هم تاسو اوریدلې ده چې دا د پیغمبر لخت جګر و او د پیغمبر لور و د حیا دا عالم او د حیا چې وفات کېدن او وصیت وکړ چې زمړه شمه نو زما جنازه به د ورځې نه اوچتوي زما جنازه به د شپې اوچتوي او بیا به می جنازې د پاسه ډولای جوړه کوي او صادرې به په واچوي چې زما د کپن ټوټم چرته پردې سړې ونه اوس د بیبي فاطمه نوم مونږه څنګه الو او د بیبي مریم نوم مونږه څنګه الو داسیو فراډ او دوکا دا زمونږ د طرف نه چې تاسو خلکم پکې ساتلی ای بیبي فاطمه د سیوا او بیبي مریم د سیوا او پلانې د سیوا بس وای ورې او لاړې او راغې ایس او زچ دا وورم چې بیبي فاطمه داغه حیا داوا پکار ما تدی دا شي کنه چې ز خپل کور کې دا کنټرول کنه دا اسه د فاطمه نوم او د شیعاګانو ته وګوره د بیبي فاطمه نوم چې والد دوی په جړام شي مدینه منوره کې جنت البقیع ته زلاړم نو د شیعاګان ولاړو دغه ته دا بیبي فاطمه قبر ته ولاړو جړل ځانه وجل او دلته محرم کې صاحب فاطمه او حسن او حسین او زینب او اندرونی حال چې ګوره صاحب دا الله سورته صاحب دا رړای ګډي دي چې بزي او راضي په دې محرم کې خیال پراله مونږ او د بیبي فاطمه نوم دلته د خدي چې دي کی کوړي په خیر بیبي صاحب پاروا کی کوړي
دلته د بالا مانه کې رواج شته دا دی بیبي سیب کی کوړی نو مال بیبي دی واره بیبي کی کوړی خالی په خیر دی بیبي خدا حیا وا چې بیبي عائشه به د پیغمبر قبر تلاړ نو مخ به پټو مخ ولې پټه دا خوستا خاوندو کنه ول حضرت عمر ور سره پردې سړی خاخو نو داغه د قبر ندم بیبي عائشه ستر کو نن د غریبانو خدای چې ګوري په دې قبرونو و دیرو کی اوس هم بوزم اوس که یقین کوي راځي چې منځو کی چیزو په دې رحمان بابا کې او خون بابا کې او شیخ جنید صاحب کې او په دې سید حسن پیر کې د دې خزو حال کو د دې غریبانو دا سټماري چې دلته ګرځي د مالدارو ترکای اس پی چې دی پارمی سټیډیم او قیوم سټیډیم کې ګرځي او نامه علی د بیبي فاطمه صحیح خدای بیخ بنیاد او باسد د پاکستان دی خدای بیړه تبا کی زه خو هم چاغه خلکم د قبر نه خدای بار رو غرزوا چې چا د ملک جوړولو دا د دې قابلیت د بغیرت قوم چې دا آزاد شي دی په آزادۍ پوهیږي دا وسال جوړ دی منډۍ لګېدلې دي سمې بس سره سترګه دی و ډنډه دی په لاس کې و مزې کوه عزیزانو عرض میں داو چې حیا نشتا نه غیرت شتا نه دین شتا نه ایمان شتا نه مذهب شتا ټول کمپلیټ دکانداری دا زه په یو رنگ کې کوم ته په بل رنگ کې کې پیری په بل رنگ کې کوي دکانداری دا او ګن کپی دا دا اخر قسم چې در تکړه او وانډا دا بسار سړی په کې سپیګمی منډلی دی خپل خېټه ډکې نه دین شته او نه حیا شته او نه شرم شته او نه غیرت شته دا ز تاسو ته دا اورېدو خبرې نه کو ورشي وګورئ کدرو لند د جمعې په شپه اصحاب بابا زیارت ته ورشي اصحاب بابا په منځ نیم کړي ا د نوم نه لاندې طرف ته خزيزي او پاس طرف ته سړي په منځ نیم کړي نو بد غریبو چې دی هغه دغه طرف ته دی خپل شوق پورا کوي او د امیرانو هغه طرف ته روان خدای دې پرده ساتي سبکی نو عرض میں داو چې بی بی مریم لاړه او د لری ځکه فتخذت من دونهم حجابا ځان نه غیر چاپیر پردے تاو کړی چې زه غسل وکم چې ویلم بل جامې واچولې او تیار شو نو الله فرمایي چې فارسلنا الیها روحنا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا الله وی چې دا تیار شو نو ما جبرائیل علیہ السلام ورواستولو په کوم شکل کې فتمثل لها الى بشرا سویا فتمثل لها بشرا سویا د یو ځوان الک په شکل کې جبرائیل می ورولېږي دې چې څو وخت کې د الک ته وکړه چې دا ځوان الک دی وخت کې څوک ولاړ دی نو بیبي مریم ورته څه قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقيا وظلميا
ز په خدای سره تا نه پناه غواړم ان كنت تقیا کته خسړې کته خسړې او ته تقوادارې نو زه په خدای سره تا نه پناه غواړم زه یو پاک دامن جنې ما زمانه یو طرف ته شم اوس بزوان لک ته جنې د سی وای چې انی اعوذ بالرحمن من پاکستان کې دا یقین شته ها مبارکم شه اوس دا خو د بیبي مریم ایمان دی انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا کله خدای نه یریږي نو زما مخ نه بلریش جبريل ورته څوي قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا وببي انما انا رسول ربك زستاد خدای د طرف نه یو قاصد را لګلې شوی ما ستا خدای را لګلې صد پر لأهب لك غلاما زكيا دل را لګلم چې تعالی یو زوی وبخم او ځوان جنې پیغله جنې هغه ته وای چې دل را غلم چې تاسو یو زوی وبخم اریانا رګدا په ولګي قالت رب انی اے رب نمازوی بسنگ کی نمازوی بسنگ کی لم یمسسنی بشر ولم اکم بغیا لم یمسسنی بشر ولم اکم بغیا د سړی لاسم ماته نه دی لګېدلې زه بدکارم نه یم نو زما زوی به څنګه وشي ازلمه ورته بیا وایي چې قال كذلك قال ربك هو علي هين خبرم داسې ده چې ستا وادم نه دی شوی ته بدکارم نه خوستا خدای وای چې د ناواده کړي جنې نه زوی پیدا کول ماته آسان ناواده کړي جنې نه زوی پیدا کول ماته آسان او صد پاره پیدا کوم دا پیدا کوم ولنجعله آیة للناس وکان امرا مقضیا دې د پاره د ځوان جنې نه لک پیدا کوم چې د خپل قدرت یو نخ دنیا ته وخم خلق ته وخم چې زه به پلارم زوی پیدا کولش وکان امرا مقضیا بیبي خپکیګه ما دا فیصله شوه ده چې ستا بچي بکی علماء لیکي چې په دې گریوان کې یا پخلا یا پسپګمو کې ورته پوکیو چې پوکې ورته وکړو نو فحملتها فانتبذت به مکانا قصیا چې پوکې ورته وکړو فورا دا حامله شو د عیسی علی السلام روح د دې په خله کې فوکوال فحملتها نو دا حامله شو فانتبذت به مکانا قصیا او د دې حمل د شرم د وجه لا اره لاړه دا بس کی
عزیزانو 10 میاشتې تیرې شوې. 10 میاشتې پس ورته درد زیو لګید. د بچی پیدا کېدو دردونه چې دي هغه چې درد زیو لګیدو نو الله اوس هغه قسم کوي چې دې ته دردونه شروع شو نو بیا یې څه وکړه. اسه د دې بیبي مریم دا شان چې اوچت ته نو خدای پاک دا ګوره چې دا کیسه څومره په خوان کوي. عزیزانو د عیسی علیه السلام بیان ستاسو په مخ کې دا هغه لفظ په ضمن کې دی چې دا الله معنا دا حیران کن. هر یو کار ته چې ته ګورې نو عقل به دې حیرانېږي چې خدای داسې چا عقل به هلته کار نه کوي. د عیسی علیه السلام د مور تفصیلی واقعه تاسو واورئ. بیا د عیسی علیہ السلام د پیدائش بیان 13 جمعه باندې ما ستاسو په مخ کې عرض کو. اوس نن دا باس دی چې د عیسی علیہ السلام پیدا شوه کوم ځای کې دی. او بیا د آغاز د نبوت په سویم کال باندې کړی دی. او بیا د 100 کالو په عمر کې د اسمانونو ته تللی. دا یو باس. عزیزانو د بیت المقدس سره یو 100 میله فاصله کې بیت اللحم ورتوی یو کلی دی. د عیسی علیہ السلام پیدائش چې دی په هغه کلی کې شوی دی. بیا د لویدو نه بعد د 13 کالو په عمر کې دته انجیل ورکړی شو. د قران کریم نه بغیر څومره صحیفه او کتابونه چې دي هغه تدریجا نه دي نازل. هغه به مکمل کتاب پیغمبر ته ورکړی شو. نو عیسی علیہ السلام آغاز د نبوت چې ده په 13 کال باندې وکړ چې انجیل ورکړي او قوم ته خطاب وکړو چې قولو لا اله الا الله عیسی روح الله. په یو आवाज نسوارا قوم چې ده دا ټول خلاف ته دا تصویر. عزیزان اوس به یو ټکی ته خیال کوئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم آغاز د نبوت چې وشو نو په دې ټکی شوی چې هغه اهل مکه ته وی چې قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. نو تمام اهل مکه مشرکان چې وغي وي ها دا اللهګان سودي. نو دا ورته وی چې وا الہکم الہ واحد یو وی دا یو خدای د ټولي دنیا نظام چلی.
وی چاو وی زمونږ د یو سړي شپېته خدایان دي په کورونو کې، بیا هم څه کارونه پاتې، نو یو خدای د ټولي دنیا نظام څنګه چلی؟ دا د هغې په عقل کې نه راتله. تاسو خیال راغی؟ دا د هغې په عقل کې نه راتله چې یو خدای د ټولي دنیا نظام څنګه چلی. نو ټول اهل مکه خلاف شو، ځکه چې پیغمبر د ډیرو خدایانو متعلق منع وکړه. ابراهيم عليه السلام وګورئ قران کې راځي، اس قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين. ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته وی چې اتتخذ اصناما الهه، ته بوتانو ته خدای وې. اني اراك وقومك في ضلال مبين، اے پلار زتا او ستا قوم ګورم چې په گمراهۍ ظاهره کیږي. پلار ورته څه وایي چې اراغب انت عن الهتي یا ابراهيم، زمونږ د خدایانو نه ته انکار کې، زمونږ خدایان نه مني. لئن لم تنته لارجمنك، کمنې نشوي نو سنگساروم دي، پکانو دی علم چې مړ دی کم. ابراهيم عليه السلام ورته څه وایي؟ قال سلام علیک، اے پلاره تب ما پکانو لی، لیکن زما د طرف نه دی سلامتی آوی. زه بس نه وایم ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. زه بس کوم ساستغفر لك ربي، زبتا د پاره د خدای نه بخنه غواړم، ولی انه کان بی حفیا، اپ ما ډیر مهربان. پلار ورته دا وای او زوی ورته دا وای. 1,24,000 پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام، قوم صرف په دې ټکی خلاف وو چې دسه مو آیا چې دا یو خدای د ټولي دنیا نظام چلی، دسه مو آیا. اوس ګوري زمون په یاد کې، زمون په مخ کې، زمون په دې وطن کې کتوې چې الله دې ملشه، خلق دې دومره نه خوشالي. کتوې چې زا الله لوی ځوان دې ملشه، خلق به باغ باغ، ځکه چې لوی ځواني ور سره مرګره. تاسو پوښ اوس مسلې رنگ تراشي، خدای راخصه کین که یو سړی نکاح تړلو، نکاح او وی چې په دې نکاح کې دا دو ګوان چې دی، یو خدای دی او یو رسول دی، نو خدای خو حاضر ناظر دی، او کدی رسولم ور سره حاضر ناظر کو نو د کافر هم شو. ما په خبره پوری ستا په ملک دا لپړم تو دله به پرتوک سو کورا غون. نو عزیزانو ار سړی تک چې ګوري په دې علاقه کې یو مولا او مولا فاروق نامه و، چا ورته وې د اختر شپه ده ګوان پوره شوی دی، ویل کوم کتاب کې دی؟ ویل کنس کې دی کړی دی. ویل کنس خو بار څه وای، خو چې مولا فاروق خو مو منی کړ، کنس دی وای کړ. اوس خبره د کتاب نه ده، خبره د مولا فاروق ده. اوس په مولا فاروق به د چاپلارو مې اور سړی چې په کم بام باندې سور دی راټیټولې نشي، سپه منلې نشي. هر سړی د انانیت او د غرور
په بام باندې سور دی او هر یو سره دا وایي چې هم چمن دیګرې نه سي بس زه څه کمقل زه څه بیوقوف زه څه نادان نه جی ته ډېر هوښیار او پیسې او دولت خود سړی نه هر شی جوړ کی که خیال وکړي ور پیسې او دولت چې ور سره یې کنه آکا غل خوري نو مونږه په لمنه وخت کې پاکو چې شاد ته دخلې نه راځي خوري به غل او غریب سړی کا شات راو به دنه کې شي غل دې دخلې نه راځي داس یې کنه خان او نواب سرمایدار کا غل په دغه ځای رواني او خان دا وخت دی لګدا سي مبارک دغه دي مونږ داس دې د خپل بام نه راټیټولې نشي دا به اکل کی دا به ال کیږي چې تخپل رضا خپل رائے خپل مرزا ارس په بل قربان ارس د دې دوه شعر یو د رحمان بابا چې می مینا خدای پتا باندې پیدا کړه چې می مینا خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه او چې پتا مین شم د خپل رضا مې پرې خوا اوس بستا رضا کو او دینه مخکې اوس دستا رضا وفا کړي ک جفا کړي اوس دستا رضا وفا کړي ک جفا کړي ما دستا جفا قبول په وفا کړه اوس تا خو خلا ک وفا کې او ک جفا کې خوستا جفا مم په وفا قبول کړي دا گل پلال او په گوهر کله سوک پیری گل پلال او په گوهر کله سوک پیری بیل ما چې تا خندا کړه ما جړا کړه دا درد چې درته ولګي دنیا نه به غمای دنیا دا سدوا یاران بچا لیدل نوی دا سه دو یاران بچا لیدلی نوی چې یو ورته کنزل بل دعا کا ما ودرس جهان تشا تا تم مخکړو ما ودرس جهان تشا تا تم مخکړو تا ودرس جهان ته مخماته دي شاکړه او خیر دی زه رحمان چې ستا د حسن ثنا خوان یم ما کار خو بل نشته وروره سوا ستا د حسن د صفت کول زه رحمان چې ستا د حسن ثنا خوان یم نو ستا د روی درس جهان زما ثنا کا ستا د وجه ټوله دنیا زما صفت دی نو چې دې مینا پیدا شوه خپل رضا به پرې دی دا غرض ګوره اهل مدینه ملک وطن اهل مکه هجرت کړو مدینه ته مسافر تلی د سردار کونین د وفات وروسته د خلافت باس شو ابوبکر پکې یو حدیث وایي یو حدیث واوري بیا خبرې کوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الائمه من قريش پیغمبر ویلی دي چې امام چې کوم دی د ملک هغه به د قریش نه اهل مکه ورته و چې اقال رسول الله هكذا پیغمبر څه ویلی دي بل والله قال رسول الله هكذا بل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام انصار چې د مدینه ارا پاسه د ابوبکر له لاس ورکو چې په قریشو کې تانه اوچت بیا بل څوک
چې ووري چې دا خبره پیغمبر کړي. الله نن ستا په پاکستان کې دنیا د څه چې پیغمبر حدیث پورې خان حدیث پر دا چې خلق په پاکستان کې په زرګونو دي چې د پیغمبر حدیث ته ټکوسلی وي. ټکوسلی اوس ګورن بل خبر اوري خدای خبر پويږي کني برج په ډېر غټ پسار دی نو په خبره پويږي کنه دا غټه کوله ما په سره دی مازغه خرابي سکه په ایمان درته وایم دا ټکه یاد لري د ابو جهل متعلق دا درته بیا کوم. وزه چې دی قوم او د ملک او د خلکو ته ګورم یو دوه درې شعر رايات شي چې دا ملکم لا د اوسېدو دی اوس دینه پس یا دا قوم هم د دې قابل دی چې دینه پس لین دین ور سره سړی وکړي. دا د اوسېدو ملک پاتې شو. خواص یې وګوره دیندار یې وګوره بزرگان یې وګوره لیډران یې وګوره برسر اقتدار خلک یې وګوره اور یو ته چې ګوري یو فراډ او دوکه د زمانه اور یو نوړه کې داراشي اشعار دي چې خدای خبر ده ریکارډ غزل دې کته شه دې خو وایم چې دې ځان ته ویم چې اے دل مجھے ایسی جگہ لے چل جہاں کوئی نہ ہو اے دل مجھے ایسی جگہ لے چل جہاں کوئی نہ ہو اپنا پرایا مہربان نہ مہربان کوئی نہ ہو وہی ایزڑ داس زیتا میں بوزا چلتا اس حکم نہیں نہ میں خپلوی او نہ پردیوی چاڑو د بنی آدم بوئی نہیں داس زیتا میں بوزا اے دل مجھے ایسی جگہ لے چل جہاں کوئی نہ ہو اپنا پرایا مہربان نہ مہربان کوئی نہ ہو الفت کا بدلہ مل گیا کیا دل گیا کیا مل گیا چا سره چې میناو کې دوستیو کې تعلق ور سره پیدا کې د دنیا لین دین ور سره وکي نو الفت کا بدلہ مل گیا کیا دل گیا کیا مل گیا دنیا مجھے ڈھونڈے مگر میرا نشان کوئی نہ ہو مینه مې وکړې انجام مې وکړو خو چې دا دنیا ټول را پسې ګرځي او زما نام او نشان هم چرته ني چې داسې ځای ته ورک شو. کم سړی چې ځان ته بنی آدم قدر وای زه وایم چې داغه به دې وخت کې دا تصور چې دا خلک او دا دنیا خو د اوسېدو قابل پاتې نشو دا خو د اوسېدو زمانہ اوس مونږه را پاسېدلی یو فحاشي او عریانی او فحاشي او عریانی او الا فحاشي زیاته بل زه چې د کوم شي مخالفت کوم زبا الا حق په جانبم چې زما په کور کې هغه فحاشي نه که زما په کور کې هغه فحاشي وی او زه قوم ته په لکونو خلکو جلسه کې وایم چې فحاشي او عریانی ختم کړي نو دا به وشي. عزیزانو کله مولا په کور کې ټلویزیون وی نو د په خله دی د تعاون مرز لګي چې د خلکو تداوی چې فحاشي ختمه کړي. که زما په کور کې ډیشن ټی نه وي که زما په کور کې ریډیو وي ټیک شو نو زما په خله کې د تعاون خيږي چې زه خلکو ته وایم چې تاسو عریانی او فحاشي ختمه کړئ. تاسو خیال راغلی یعنی ما او زه هم چانه بچ نه یم کنه سنه سره لکې خورا پوری تړي یو ورځ ډیپټي کمشنر ماته وی چې
ستا متعلق یو ډیری راغلی ده چې بجلیګر مولا د شپې جمعې په شپه وي سی آر ګوري. ما ورته وی چې یاره ډي صاحب داس چل دی چې دا ټلویزیون میں کتلې ده بعض دیونو کې چې پیښ شم لګېدلې نو دا آرامي خلک دی بیا سړی پورې خان دي چې زور دیم چې دا بند کوي کنه لګېدلې نظر مې په پریوته وی سی آر تر اوسه پورې ما کتلې نه ده دا ډېری چار وړې وای دا انسپکټر ور کړې و مالدا بدلا دا انسپکټر دلاو وی چې ولی مالزش پور دې پسې لګیم چې دا چا خزي بربندې بار ګرځي د 60 په وختو باندې د درې می تبا ورکی ی خزي بربندې ګرځي نو دا انسپکټرم دلخ کاری ماته چې دا زما متعلق ډېریو ویل یاره دیوم داسې مال بس خلاص شو او دلک ماته دلوي خیر دی بلا ورپس نو عزیزانو عرض میں داو چې دا ملک زمونږ خلکو د لاسا د اوسېدو قابل پاتې نه به د سترګې خشه ګوري نه به د غوږونه خشه اوري بالکل حیران بش خبره مې دا کوله چې ابو جهل دا دې پورې درته ویم چې دا د کافر د خلې مواوري چې پیغمبر دا ویلي دي نو دا د پیغمبر ټکی چې د کافر د خلې نه روزي نو د عشق تقاضا دا ده چې د کافر خلم صاحب کا ځکه چې ستاد معشوقي نوم یې واغ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د معراج دراغه باغ سحر ابو جهل ولا په مخراج لاس کې کانی نیولې دي نو ورته وی چې څنګه اندر کفے بو جهل بود گفت اے احمد بگو تا چیست زود وای کنه زما د لاس کې څه دي گر رسولی چیست در مشتم نهان کہ خبرداری ز راز آسمان کته پیغمبري نو زما د لاس کې وخای موټي کې څه شه دی د چې وای چې د اسمانونو خبرونه مال راځي نو اسمان هډیر لري دی دا لاس کې وخای سردار کونین ورته وی چې ابو جهل ورته مسکه شو چې ز ستا لاس کې زویم چې څه شه دی کدا لاس کې دې څه دی دا پخپل وای ما په خبره پوهیږي معجزه دې ته وای معجزه چې بل عاجز شي او بیا جواب نشي کولای معجزه معنا بل عاجزون کې ویل زما لاس کې چې سدي دای نشي ویل تی وایا سردار کونین ورته زین ویم ستاد لاس په خپل وای د لاس دنه په یو ګوته ورته اشاره وکړه لاس ته داس چې اشاره وکړه لاس کې دنه کانی اغي आवाज کو چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا ابو جهل په لاس کې مونږ کانی او دومره یو اکانی پس مکروش دل پدیم جادو چلو مولانا روم سوئی وی لا الہ گفت الا اللہ گفت گوہر احمد رسول اللہ صفت کانو ویل چی لا الہ الا اللہ محمد رسول خدای میری قسمی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کوم لار تیرېدنو کانو به आवाज وکړي لا اله الا الله محمد کانی به اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اشاره وي په کوم لار به چې تیر شو درې ورځې به د لارې نه خوشبوئی تلا اوس ابو جهل بیا ورته ورځ را ملاو شو وی وایا کنه نن د اسمان څخه نوې تازه خبر شته په دغه شپه رسول الله د معراج نه راغلی ورته ابو جهل لا نن خو ډېر مزیدار خبر ده وې څه وې زه بیګا اسمان ته تلم ته
او اسمان ته تللی. تعجب یو لکه اوس زمونږ د زمانہ کې وګوره که بعضې دا ساده ملیان نه دي دا جماعتونو امامان کاغی ته وی چې دغه د سپوږمۍ ته د پیرنګیانو راکټ ختلی لا حول دا کافر وګوره سپوږمۍ ته راکټ ختلی تو بیا چې مونږ شي نو کینی خلکو ته وایي چې رونو آخر زمان شو وایي چې سپوږمۍ ته راکټ ختلی حق د دوی مخکې دا خبره وکړي که نه چې باران د اوریځې نه کېږي خیال دې راغی توبه توبه آخر زمان شو دی ملیانم تبعی جوړه وایي چې باران د اوریځې نه کېږي خدای وایي په قرآن کې چې انزلنا من السماء ماء د اسمان نه اوبه نازلو ما او دوی وایي چې د اوریځې نه کېږي او دا د خدای قمقل دومره نه پوهېږي چې آسمان مطلق مافوق طرف ته وایي کم شی چې ستا د سر نه اوچت شي هغې ته اسمان وایي نو اوریځم ستا د سر نه اوچته ده که نو دا ابخیره را اوچتۍ د سمندر نه او بیا یې په تا راورئ عزیزانو په دې سادهګانو چې اورېدلي نو ابوجهل ما ته رایاد شي چې ته بیګا اسمان ته تللی. ویل او زه بیګا اسمان خدای سره مې راز و نیاز شوی ابو جهل ورته وی چې دا خبره به د بل چا په مخ کې مو کې چې زه بیګا اسمان ته تللی وم. سردار کونین ورته وی چې که دا ټوله دنیا را جمع کیم ورته به ویم چې زه بیګا اسمان ته تللی وم. ابو جهل ډکې ډېر خوشحال شو چې که ابوبکر صدیق د ده یارې غار دی که هغه ته مې وی چې دی وی چې زه بیګا اسمان ته تللی وم نو هغه به م ترې واړوم. نو ورغی ابوبکر ته وی چې راشه که نه که نن دې د یار خبرې واورېدې نو حریان به شي. ویلې ولې؟ ویل نور کله خو به وی چې د اسمان نه ماله خبر راځي نن دې یار وی چې بیګا زه په خپل اسمان ته تللی وم. نو ابوبکر دا به ستا عقل ومني؟ ابوبکر ته اوس ګوره د ابو جهل د خولې خبر دی د پیغمبر ته نسبت کړی دی او د ابوبکر ایمان ته ګوره ورته وی چې ابو جهل ستا د پلات او منات قسمی چې زما یار ویلی چې د بیګا اسمان ته تلم. هغه ویلا او زما د پلات او منات قسمی چې ستا یار وی چې د بیګا اسمان ته تلم. ابوبکر صدیق ورته وی زما د خدای په ذات قسمی که زما یار ویلی چې اسمان ته تلم نو بالکل ټیک ویلی. اندازه کوا دا ابو جهل دا لوی دشمن د پیغمبر څوک نو لوی ظالم ته بل څوک نو داغه د خلینم چې د پیغمبر نامه وته دا نو ابوبکر وای چې خلینه د قربان شم چې زما د محبوب نوم دی واغستو او که زما محبوب داسې ویلی چې ز اسمان ته تلم نو بالکل ټیک ویلی. عزیزانو نن ملک او دنیا د خدای په عظیم قهر اخته ده. اوس هغه پیغمبر تاسو وګورئ داغه ژوند مطالعه کوي داغه دعاګانې وګورئ چاته دعاګانې کړي نسبتونه وګورئ قرآن وګورئ چې دعا کې څنګه بکې څنګه بکې. تاسو زیارت ته چې چرته لاړ شئ بابا ته ما د پاره خدای ته ووایه داسې وایي که نه وایي. اوس خدای خبر چې دا بابا به په خپله لاندې څه حاجي پته لګي مونږ خو الله ټیکټ یې کوي ورسره که نه مونږ خو په 10 روپۍ د جنت ټیکټ در کوم کم یو چې مړ کېږي مال الله سره کوئ جنت ستاسو د پلار میراث دی خو خدای چې د هغه به لاندې څه حاجي ته ما د پاره خدای ته ووایه. اوس قرآن څه وایي قرآن وی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. زما بندگان چې ما نه سوالو کې بنده کې تخصیص نشتا چې یا نیک یا بد یا پیر یا مولا یا میا یا نه مطلق عبد چې بنده نامي. نو خدای وی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
عني فإني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. سچ وی الله وی دې پخپل اور زه اور به قبلهم نو فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. دوی د زما منی نو زبد دوی منما. قران دې دوی د زما منی زبد دوی منما. بل ځکه قران وی نحن اقرب الیه من حبل الورید. ز تاسو ته د مړی د دې شارګ نام ډیر نږدې. د دې مړی درګ نام درته ډیر نږدې. تاسو وایي په ایمان به حیثیت الله مونږ ته داغه نه نږدې بل څوک شته؟ داغه نه کارساز بل څوک شته؟ داغه نه لوی مهربان په مونږ بل څوک شته؟ نو د دومره شان مالک درته د رګ نه نږدې ستا په زړه کې ستا په رګ ورې شکی او ته داغه اسره پرې دی او د بندا اسره اختیار دی. نو تاغه سره ظلم کې کنه کې. نو عزیزانو دا قران دی. قران نن دنیا د خدای په عظیم قهر زمونږ د لاس اخته ده. په عظیم قهر په لوی عذاب اخته. زه بدر ته سو د چا حل بدر مونږ چې څنګه یو الله دې امان را. تاریخ ګوره د 1,24,000 پیغمبرانو باز بل خبره نه وا. دا روټای شو دکانداری شو جامه شو سیده شو پلانې شو ډنګړې شو دا شو دا په خپل کېږي. ستا اراده به یوي بس یوا لګې مرچکې ټکې دام کار دی. لګې تل دی چې تکړی دکانداری کې دام کار دی. ټیکادار په سرکونو ګرځي ټیکا کې دام کار دی. بابوی قلم دلاس کې دی لیکل کې دام کار دی. لیکن عقیده بدی صحیح. عقیده بدی صحیح. دست بکار و دل بیار. تاسو وای دست بکار و دل بیار. لاس بدی پکار کی وی او زړه بدی یار سره. تصور بدی الله وی او جناب محمد رسول الله وی. تصور بدی تا. ایو بزرگ وہی چھے سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا. سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا. سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے. تندے دی چې پزمکه لګولې نو څه چل بھئی. سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے. تندے به خدای ته لګولې او زړه به جناب محمد رسول الله. دا دین دی او دا مذهب دی او دا اسلام. دغه نه پاک وایي څه خیال راغی. نو عزیزانو عیسی علیہ السلام 30 کالو په عمر کې هغه ته انجیل ورکړي او آغاز د نبوت بیا قوم ته وکړو. اوس هغه کم ملک او کم قوم دا به بلی جمعه تشي. واخر دعوانا الحمد